بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو په اے اف سمارټ ټیکنالوژي چینل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. نننۍ ویډیو چې ده هغه زمونږ د وینډوز لپاره د یو اس بي بوټ کول دي چې یو اس بي سره کم بوټ کولی شو تر څو وینډوز چې ده د یو اس بي له لارې خپل کمپیوټر ته انسټال کړو. نو تاسو ته به زه په نننۍ ویډیو کې د یو اس بي د بوټ کولو طریقه ښیم. یو اس بي بوټ کولو طریقه چې ده هغه داسې ده، تاسو سره باید پاور آیسو په نوم باندې سافټویر موجود وي. اپلیکیشن دا باید تاسو انسټال کړئ. پاور آیسو دې باندې ډبل کلیک کوو. دا چې ده دې ځای نه چې دی مونږ به څه وکړو، دا به زه کنټینیو ټرایل ورژن باندې به کلیک کوئ او دې ځای نه به ټولز ته راشئ. تاسې به تیار یو اس بي کمپیوټر ته وصل کړي وي، بیا به راشئ دلته په ټولز باندې مو چې کلیک وکړو کریټ بوټیبل یو اس بي ډرایو ته به راشئ او دا به اوکې کړئ. اوکې نه وروسته به دا یس کړئ. یس نه وروسته چې دی تاسې به راشئ دلته څه به وکئ، تاسې نه چې دی څه غواړئ کی غواړئ، خو تا به کنټینیو ټرایل ورژن کوئ. تاسې دې ځای نه به تاسې ایمیج فایل انتخاب کئ. ایمیج فایل به تاسې سره به آیسو فایل وي په کمپیوټر کې. زه راځم کمپیوټر اوپن کوم، وینډوز ای سره مې کمپیوټر اوپن کړ. دې ځای نه راځو، ما سره تیار وینډوز چې ده موجود ده، یو وینډوز 10 ده، ایمیج یې دی آیسو فایل یې دی، او بل چې دی ما سره وینډوز 11 ده. نو تاسو سره باید دغه فایلونه موجود وي چې تر څو تاسو یو اس بي بوټ کړئ. نو بیرته راځو، دلته به تاسې راشئ، په دې آیکن به کلیک وکئ، دس پي سي ته راشئ، په کم ډرایو کې چې تاسو سره وینډوز موجود وي هغلته به لاړ شئ او وینډوز به انتخاب کړئ. مثال زه 11 انتخابوم، اوپن مې کړ، سټارټ کلیک کوو. کله چې سټارټ کلیک کوو او تاسو سره چې یو اس بي کې کومه ډیټا وي، ګوره څه وایي all data in the USB drive will be written. Do you want to continue؟ کومه ډیټا چې په یو اس بي کې موجود ده هغه به ټوله ختمه شي او دې کې به چې دی وینډوز بوټ شي. که دا اوکې کړو، ګوره دې ځای نه به زمونږ څه سټارټ شي، دا د یو اس بي بوټینګ چې دی سټارټ شو. دا یو طریقه و، زه دا کینسل کوم. زه به ټاسک منیجر له لارې دا کینسل کوم. پاور آیسو مې انتخاب کړ، اینډ ټاسک ختم شو. بله طریقه یې درته ښیم. بله طریقه یې څنګه ده؟ بله طریقه یې یو اپلیکیشن دی د روفس په نوم باندې. دا روفس اپلیکیشن چې دی دا به تاسې د ټلګرام چینل نه ډاونلوډ کړئ، هغې کې به لینک موجود وي. نو کله چې دې باندې تاسې ډبل کلیک وکړئ یا یې اوپن کړئ، دا لږ تیز هم دی. پاور آیسو چې ده هغه باندې هم کېږي، په روفس باندې هم کېږي، او ځینې نورې اپلیکیشنې هم شته چې تاسې کولی شئ په هغې باندې څه وکړئ، وینډوز دپاره یو اس بي فلش بوټ کړئ. دا به اوکې کړئ. کله مو چې اوکې کړ، دا اپلیکیشن به رن شي. دا به یس کوي. یس نه وروسته do you want allow first to check for application update online؟ زه نه غواړم چې دا څه شي اپډیټ شي، نو به کلیک کوئ. دې نه وروسته ګورئ ډیوایس اتومات هغه یو اس بي ډیوایس چې دی 8 جی بي ډیوایس دی، دا یې راخیستی. تاسې به څه کار وکړئ، دغلته به راشئ، دغه څه باندې کلیک ټو سلیکټ ان ایمیج باندې به کلیک وکړئ. تاسې به ورته خپل چې تاسې سره په کم ډرایو کې وینډوز ایمیج یا آیسو فایل دی هغه به انتخاب کړئ. ګوره دا ما سره آیسو فایل دی وینډوز 11 ده. زه به دا اوپن کړم. اوپن نه وروسته به دا سټارټ باندې به کلیک وکړو. دې کې هم دا میسج دی، وایي تاسې سره چې یو اس بي کې کومه ډیټا ده هغه به ټوله ختمیږي. ته غواړې چې ختمه کړې، نو که خامخا به ختمه یې، نو اوکې به کلیک کړي. اوکې چې کلیک کړئ، ګورئ دلته چې دی دا یو اس بي چې دا اوس بوټ کېږي. د یو اس بي بوټینګ چې دی دا سټارټ شو، روان دی. دغه کم فایلونه چې دي دغه ټول به اتومات اوس کاپي شي یو اس بي ته. نو کله چې کاپي شو دا 100% شو،
نو یو اس بي به بوټ شي. بیا تاسې کولی شئ چې یو اس بي راواخلئ او کمپیوټر ته یې واچوئ او وینډوز ته یې انسټال کړئ. زه د ویډیو د رالنډولو په خاطر چې دی ویډیو سټاپ کوم او وروسته یې بیا شروع کوو. تاسې وګورئ دا چې دی پوره شو. نو زمونږ یو اس بي فلش چې دی دا بوټ شو، دا 100% شو. نو دا کولی شو چې دې ځای نه یې کلوز کړو. کله چې دا کلوز کړو راشو دې پي سي ته زمونږ یو اس بي چې دا ګوره دغه وینډوز 11 پرو دا بوټ شوې ده. نو تاسې به دا راواخلئ کمپیوټر ته به یې واچوئ، وینډوز به چې دی انسټال کړئ. نو دغه کومه آیسو فایل چې دی د وینډوز، نو زه کوشش کوم چې دا تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اپلوډ کړم، خو د دې سایز تقریبا 3.0 GB دی، سایز یې زیات دی. نو دا دواړه اپلیکیشن روفس او وینډوز 11 به انشاءالله زه تاسو ته اپلوډ کوم. لینک به بیا د ویډیو په ډسکرپشن کې وي، هغې نه کولی شئ تاسې ډاونلوډ کړئ. نو کله هم چې تاسې دا بوټ کړه نو تاسې کولی شئ چې خپل کمپیوټر دپاره وینډوز ته انسټال کړئ. انشاءالله راتلونکي ویډیو به زمونږ په دې اړه وي چې څنګه وینډوز مونږ خپل کمپیوټر ته انسټال کړو. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي لایک کړئ، خپل نظر شریک کړئ او د ملګرو سره یې شیر کړئ او زمونږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیوګانې زمونږ تر تاسې در ورسیږي.